بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني درس کې به د قربانۍ د وجوب شرطونه ذکر کو، یعنی کم فقهای کرام چې قربانۍ ته واجب وي نو هغه ول یو څو شرطونه ذکر کوي چې د دې شرطونو مطابق به واجب وي. هغه کې بعضې شرطونو کې اختلاف دی، لیکن مجموعه طور باندې شپږ شرطونه دي. اول شرط اسلام دی، په مسلمان فرض ده، واجب ده. دویم شرط بلوغ دی، په بالغ انسان باندې واجب ده، ماشوم باندې نه. دریم شرط عقل دی، عاقل انسان باندې واجب. څلورم حریت دی، په غلام باندې نشته. پنځم قدرت دی، چې انسان بالکل غریب وي، مسکین وي، فقیر وي، هیڅ وس او طاقت نه کېږي، په دې باندې لازم نه ده. شپږم اقامت دی، په مسافر باندې لازم نه ده. نو اولنی شرط اسلام دی، ځکه دا یو عبادت دی. اسلام د ټولو عباداتو دپاره شرط دی، ځکه چې انسان ایمان راوړی نه یې، مسلمان نه یې، د هغه هیڅ عبادت د الله په در کې قبلیږي نه. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام الدین فلن یقبل منه. چا چې د اسلام نه علاوه بل دین طلب کو، هغه به ترې چرې قبول نشي او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه. الله د کفارو د اعمالو په باره کې فرمایي والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. الله وایي د کفارو دا ټول عبادات داسې دي چې گویا کې د شګوګل په شان دي، چې هغه سړی پې د اوبو خیال کوي او هغه په حقیقت کې اوبه نه دي. دویم شرط بلوغ دی، ځکه دا یو عبادت دی او د ټولو عباداتو دپاره بلوغ شرط دی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. درې کسان دي چې د تکلیف قلم د هغوی نه اوچت دی. یو هغه انسان چې هغه وده دی تر څو پورې چې هغه را بیدار شوی نه. دویم هغه انسان چې هغه نابالغ دی تر څو چې بالغ شوی نه. او دریم هغه انسان چې هغه لیونی تر څو پورې چې هغه په هوش کې رانشي. نو دویم شرط بلوغ دی او دریم شرط عقل دی. څلورم شرط حریت دی. د دې بنیادی وجه دا ده چې دا یو مالی عبادت دی، نو دا په هغه انسانانو باندې فرض دی چې واجب دی چې د هغوی مال وي، او چونکې د غلام دپاره خو خپل مال نه وي، د هغه مال خو د سید وي، نو په دې وجه په هغه باندې واجب نه ده. پنځم شرط وس او طاقت دی، ځکه دا یو عبادت دی. ټولو عباداتو دپاره وس او طاقت شرط دی. څنګه چې الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیڅ یو نفس نه مکلف کوي مګر د هغې د طاقت مطابق. او دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ده دپاره د وس تذکره کړې ده. فرمایي من وجد سعه ولم یضحي فلا یقربن مصلانا، او من کانت له سعه. څوک چې پراخي مومي، پراخي ورلوي او هغه قرباني نه کوي، نو هغه دې زمونږ عیدګاه ته، زمونږ مصلا ته نه راځي. وس او طاقت کې بیا بعضې اهل علمو دا شرط کړی دی چې د ده دپاره به دومره مال وي چې دی ته نصاب ته ورسېږي، یعنې دومره مال به وي چې په هغې 52 تولې 52 نیمې تولې چاندي وشي، یا 7.5 تولې 9 تولې په هغې باندې سونه وشي. خو جمهور علما ذکر کوي که دا نصاب شرط وی نو د الله نبي به موږ ته بیان کړی وی، هغې نفس وس به ذکر کړی دی. نو چې دومره وس سړی لري چې هغه پې مخکې قرباني واخلي او د خپلو بچو رزق ته هغه سره پاتې شي، نو دا انسان دې قرباني وکړي. شپږم شرط اقامت دی، یعنې په مسافر باندې قرباني واجبه نه ده. البته که یو انسان په حالت د سفر کې قرباني کوي
نو د دې ثبوت هم شته چې د الله نبی په سفر کې کړی دا. لکه د صحیح البخاري روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع په سفر کې او د خپل بیبیانو نه قرباني وکړه. حدیث کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی كنا بمنن اوتیت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ازواجه بالبقر. من په مینا کې ما ته غوښه راوړله شو مال دا د څه شي غوښه ده ول دا د الله نبی د خپلو بیبیانو نه قرباني کړې ده. یا حدیث د عاصم ابن کلیب عن ابیه کې راځي وایي موږ په سفر کې د غټ اختر موقع په موږ باندې په سفر کې رااله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با مسنه په 2 جزعو باندې اخستله یا په 3 باندې. نو په دې وخت یو سړی د مزینه قبیلې نه رالی ورته ویل چې یا رسول الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله ما سره خو مسنه نشته جزعه در سره. نو فرمایل الجزع یوفي مما یوفي منه ثنیه ستانه جزعه کافی کېږي زه ته په دې باندې قرباني وکړه. نو لہذا د الله نبی په سفر کې کړی دا داسې حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کې هم راځي چې فحضر النحر فذبحنا البقر عن 7 والبعير عن 10. موږ د اختر مقراله نو موږ چې د غوی د 2 کسانو نه ذبح کړو او اوخم د 10 کسانو نه ذبح